د ښځې خو ډېرې چالاکي او د ښځو مکر چې د دوی مکر او د دوی چل ول ډېر لوی وي. دا به چېرته نه وی چې زه د ښځو د مکر سره مقابله کوم. سم خیال دی؟ کولی شي څوک د ښځو د مکر سره مقابله؟ نشي کولی. په سړي داسې سر وچورلی که نه. حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي د هوښیار انسان عقل به بند کړي. د شپې چې ورته دا په دې تولۍ کې درس وکړي که نه چې ستا پلار دې شو، ستا مور دې شو، خور دې دغه سهار د بریتونه وینې سیاسي پشه مې د خولې نه روانې شي. ښه هوښیار سړی پلار به وکنځي، مور به وکنځي، ولیاد وویل نه پکې حق ته ګوري نه انصاف ته ګوري. او بیا د ښځې سره او د ماشوم سره غټه اصله هغه د اوښکې دي چې یو دوه اوښکې توی کړي. دې سعودي عرب کې ټکټ والی سبا له لاړ شي. دومره زور یې دی چې اوښکې توی کړي. نو دا هوښیار سړی به په ده باندې به دا هر څه تکه توره تیاره شي او کور زه درلم صبر لکه چا خواله دی پلار سره ګوري، مور سره ګوري. داسې ووایه که هغوی په ناحقه یي زه به دې تپوس وکړم بیا به نه کوي. داسې خبره به انشاءالله بیا کور کې نه راځي. خو نه دا چې مکمل د سړي هغه دماغ څه کړي، دماغ بلکل بند کړي که نه. ما خو تاسو ته قصه ذکر کړې وه. یو سړي دا اراده کړې وه چې زه د ښځو دا مکرونه راجمع کوم. یو غټ کتاب یې شروع کړی و ګرځېدو. نو بیا چې ته په یو صحرا باندې تېرېدو هلته دغه علاقې کوم مشر چې و د هغه په کور او خیمه باندې ورغلی دی. نو هغه کور کې نه و، د هغه ښځه وه. دی ورغی هلته هغې ورته دا کتاب د څه ګرځو دا څه کوي؟ زه جي مکرونه راجمع کوم. هغه ورته ها هغه د غټ سړي ښځه وه. هغې چغه کړې ده چې چغه کړې ده خلکو را منډې کړي وي سجل وي دا سړی زما سره بدکاري کوي. بس سړی ډز بېهوشه شوی دی راولیدلی چې دا اوس د دې قوم سره به څه مقابله کوي په دې تش صحرا کې. د غټ سړي ښځه نه معمولي خوب نه ده. وایي چې هغوی څنګه راغلي دی بېهوشه شوی. نو بیا ول هغې څه پرتوک جوړ کو خبره بیا را په ده پکړه. حاصل د قصې دی چې دی راپاسېد ورته یې مکرونه جمع کوي که نه توبه مې ده بیا. نو د ښځو مکرونه دا ډېر خطرناک ډېرې چالاکي دي.